راغلو ټور پلیس زوی ته اوس کس و چې مخکې څنګه طریقې کار دی و ملګري نور څومره سفر کوي انجوای کوو خو ډېرې مشکلې لارې وې موټرسایکلو سره د پیدل لاره چې کومه وه هغه هم ډېره سخته وه په باندې هم سفر نه کېږي سلیپ کېږي سړی و بیا چې سهارا نه وي یا د چپلې کې بوټون ښه ټیټ نه وي نو خامخا هغه سړی سلیپ کېږي ډېر ځکه چې موټرسایکل خو بیخي هم دوه کس نشي برداشت کولی هغه واوړي مخکې که څه چې مخکې څه پروګرام دی جی ناظرین چې کوم هغه ټور پلیس و ملګریو منتخب کړی و هغه ځای له راغللو سفر هم ډېر اوږد و خو دلته ډېر خلک راځي او حکومتي سطح باندې دلته انتظامات نشته د عوامو دپاره و ډېر لرو لوکونه خلک راځي خو ډېر غټ ځای دی غټه لوکادو داسې انتظامات نشته دی لامبو ځایونه دي بس خلک خپل انجوایمنټ کوي بیا ځي و مزید ملګریو سره بیا ملویږو که څه چې هغو څه پروګرام جوړ کړی دی څه اخلی پخلی کوي یا څه انجوایمنټ دی هغه که څه بیا دا د ضلع اورکزۍ یوه علاقه ده د چکر دپاره د موږ سره ملګري دي پېښور نه راغلي دي نو دا مو دلته راوستي یمو چې وګرځي د اختر شپې ورځې دي د اختر دلته درېیمه ورځ ده مختلف خلک راغلي دغه ځای کې ګرځي چکر وهي نو ډېره زبردسته علاقه ده غرونه دي شنه چمنې دي اوبه دي ونې بوټي دي نن د مو خلک که چېرې سوات لڅي یا کغان نران لڅي هم دا شانتې علاقې دي خو هغو له سهولتونه ورکړي شوي دي حکومت توجه ورکړې ده نو حکومت له مو دا خواست دی چې دغه علاقې له توجه ورکړي دغه علاقې کې مختلف انتظامات وکړي چې د خلکو له سهولت جوړ شي نو دا زه باور سره یم چې انشاءالله دا خلک به بیا سوات یا کغان ناران له نه څي دا به دغه علاقو لرڅي خو نن د مو حکومت بیخي غافله ده دغه علاقو له څه توجه یې نشته ده نو امید لرم چې د مو حکومت به توجه ورکوي دغه علاقې له لارې خو ډېرې خطرناکې وي ډېرې ګاډې واډې خو کار دا چې روډ جوړ شي روډ به موږ باندې ډېر خال به داسې ځای ته انشاءالله ارسي او سهولت څه وي انشاءالله ډېر خال به دې ځای ته روشي د علاقه تاسو ته به دا وښیي نور هم د ډېره ښایسته علاقه اوبه دي او سړه علاقه او دې ته څه لږ دغه میلاو شي روډ برابر شي او نور د سهولت ورته میلاو شي ډېر خال به دې ته راشي انشاءالله حکومت په کار دی د خلکو سلام مرسته وکړي دا اوس د علاقې کې پارکونه او د هغه جوړ شي روډونه نو دا به ډېره ترقي وکړي د خلکو ته کاروبار جوړ شي او د ملک په انشاءالله دې ډېره ترقي وکړي نن د ښایسته ځای ته چکر مې لګولی دی صحیح دی او دا وکسه په تاسو که ارد ګرد د کیمرا وچو دنیا خلک راغلي دي دا ځای چکر ته صحیح دی او چوک یو شی کوي چوک بل شی کوي چونکې اختر شپې ورځې دي صحیح دی خلک چکرو ته ارڅي دغه ته ارڅي مو حکومت نه دا اپیل کوم چونکې روډونه حد نه زیات خراب دي
صحیح دی اور ځای په ځای باندې کډی دي اور دویمه خبره دا ده چې خاص کر دي چې کوم علاقہ دی د دې چې نه د غول سہولت شته دی صحیح دی چې ګرمي وي نور چې د چاپري سہولت شته نه بل څه د سہولت شته نو موږ حکومت نه د مطالبات چې یو مسجد د ورچې جوړ کړي شي او غني لوازه بود بارون شي صحیح دی چونکې د دې موسم هیڅ پته نه لګي بارون شي نو غو پر غو نه بچ کېدو د پر حکومت ته مو د مطالبه کوم سره سہولت د څه وکړل شي او د وجه ټوریزم ته مخکې د غو ملو شي صحیح دی خلکو ته مو فایده ملو شي او دا بیکورډ علاقې دي دا به مخکې ډیر ور سره لوړ شي داو کسا برونی لو سندا ولات کای ډیر خموسه موټرسایکل پوزو تاسو موسم انجوای کړو پورا خستا موسم پورا فانټاستیک کړه اے بھائی خبرانه کې روټي بہت زبردست جی کتونکو تاسو وکتل چې مارګری څومره انجوایمنت وکړو کم په خیدل وو کم فاروق وو نو ډیر مزیدار وو او دلته ډیر په کافي تعداد سره خلک راغلي وو یو انجوایمنت کولو او یو سره موږ مختلف خبرې وکړلې په دغه حق لا باندې چې دلته کم تنظیمات وشي یا حکومتي سطح باندې او داسې نور کم زوینه دی په دې لوکا کې ان شاء الله غلبم چا کار وو او فل حالم دازو انجوای کړو ډیر زیات انجوای کړو او حکومت نام مونږ هم دا امید دی چې ان شاء الله دا سيزونو لا به توجه ورکړي ډیر مهرباني الله حافظ